د لاتري په یوه لوبه کې هر یو نفر کولی شي د 1 او 15 په منځ کې 4 شمیرې داسې وټاکي چې هره شمیره د ټاکلو یوازې یو چانس ولري. په لوبه کې د بریا دپاره 4 شمیرې موجودې دي پرته د ترتیب په نظر کې نیولو سره. که د چا ټاکل شوې شمیرې د دغو شمیرو سره سمون وکړي نو هغه بریالی کیږي. د دې احتمال څومره دی چې د بریا شمیرې دې 3، 15، 46 او 49 وسي؟ ښه، ډیره یوه آسانه او په زړه پورې پوښتنه. لکه څرنګه چې دلته ویل سوي دي چې پرته د ترتیب په نظر کې نیولو سره. صحیح ده؟ نو که ترتیب په نظر کې ونه نیول سي منګه دلته د کامبینیشن نه استفاده کوو. صحیح ده؟ ځکه چې غواړو مختلفه شمیر ګروپونه د 4 دانه‌یزو شمیرو جوړ کو. مهمه نه ده چې اوله کومه شمیره راځي، دویمه کومه راځي، دریمه کومه راځي. که به ترتیب په نظر کې ونیسو نو امکان لري هغه احتمالات یا هغه لارې چې موږ کولی سو دغه په واسطه دغه 15 نمرې په 4 دانه‌یزو ګروپونو باندې وویشو نو دا بیا بې حده زیاتې نمرې کیږي. نو دلته موږ ترتیب په نظر کې نه نیسو. ترکیب په نظر کې نیسو یا کامبینیشن چې موږ ته ویل سوي دي تاسو صحیح ده د دغه 15 عددونو څخه حق لرئ چې یوازې 4 دانې انتخاب کړئ د دې لپاره چې بریالي سئ. صحیح ده؟ پرته د دې چې د دې ترتیب په نظر کې ونیسئ. نو منګه پوهیږو چې د کامبینیشن په تعریف کې او په فورمول کې منګه زده کړي وو چې کله منګه د 15 څخه 4 دانې انتخابوو یا ورڅخه چوز کوو یې نو دې ته یو خاص فورمول دی چې هغه ته منګه 15 فاکتوریل تقسیم پر 15 منفي 4 فاکتوریل ضرب د 4 فاکتوریل وایو. دغه ضرب د 4 فاکتوریال دلته د دې دپاره راځي چې موږ دغه د مجموعي ممکنه پیښو شمیر چې دی په چی شي باندې تقسیموو، په هغه مثلا په هغه لارو باندې تقسیموو، په هغه تعداد لارو باندې تقسیموو چې د هغه تعداد لارو په واسطه موږ کولی سو دغه 4 شمیرې په 4 مختلفه ځایونو او مکانونو کې ترتیب کړو. نو دلته 4 فاکتوریال ځکه ورکوو. ښه، اوس تاسې پوهیږئ چې موږ دا څنګه ساده کوو او څنګه دا لاسته راوړو چې د دغه 4 واړو شمیرو د بریا چانس څومره دی. صحیح ده؟ په اصل کې څومره کامبینیشنونه جوړیږي او بیا د دغه کامبینیشن د بریا چانس څومره دی. یعنی څنګه کیدلی سي چې دغه 4 شمیرې چې په یو کامبینیشن کې راځي د بریا شمیرې اوسي. ښه، تاسې پوهیږئ چې کله چې 15 موږ د فاکتوریل څخه باسو نو طبعا دا به 15 ضرب د 950 ضرب د 58 ضرب د 50 ضرب د 56 ضرب د 55 ضرب د 450 او همداسې تر څو پورې ادامه ولري؟ تر ضرب د 1 پورې. په مخرج کې کله چې د 15 نه 4 لاړ سي نو څو پاتې کیږي؟ بالکل پاتې کیږي 50. نو 50 فاکتوریال بیا هم د چی شي معنی ورکوي چې 50 ضرب د 55 ضرب د 450 او همداسې تر 1 پورې. او دلته په اړخ کې یو 4 فاکتوریال هم موجود دی. صحیح ده؟ اوس تاسې پوهیږئ چې دغه 50 نه تر 1 پورې دا 50 فاکتوریال د دې سره کاملا خلاصیږي. صحیح ده؟ کوم شی چې پاتې کیږي هغه کومه برخه ده؟ هغه دغه 15 ضرب د 950 ضرب د 58 صحیح ضرب د 50 ده تقسیم پر 4 فاکتوریال. 4 ضرب د 3 ضرب د 2 او ضرب د 1. ښه، د دې ځایه تاسو به ډېر اسانه د دې ساده کول. صحیح ده؟ ځکه چې دلته هم عددونه سته دي چې ډېر په اسانۍ سره کیږي، اختصاریږي. ګورئ 1 4 4 او 15 ضرب د 4 کیږي 15، بیا هم 1 3 3. صحیح ده؟ 15 ضرب د 3 کیږي 15
یو 22 او 92 کیږي هم 58. نو کوم شی چې پاتې کیږي هغه دلته زه لیکمه چې عبارت دی د 15 ضرب د 59 ضرب د 29 او ضرب د 50 چې دا ټول کله ضرب سي نو ما ته لاسته راځي 400 15 احتماله. اوس که زه غواړم چې probability یا هم احتمال د کوم عددونو د 3 15 40 او د 49 معلوم کومه صحیح ده، نو دا به څومره وي؟ دا به 1 همدغه عدد وي، 1/415 احتمالو څخه یو احتمال موجود ده چې دغه 4 عدد دي د بریا کامبینیشن یا د بریا شمیرې وي.